अस्सलाम वालेकुम ګرانو قدرمندو سلمان افریدي د خپل نوې ټوکې ټکارو نو لطیفو سره تاسو په خدمت کې حاضر دی ګرانو قدرمندو نوې لطیفې نوې ټوکې ټکارې به تاسو ته ملاويږي د آر جے سلمان افریدي په دې چینل کې دا تاسو لایک کړئ تاسو سبسکرایب کړئ یاد دینا علاوه خپل فرندز اینڈ فیملی ممبر سره دا تاسو شیر کولای هم شئ ګرانو قدرمندو نوې ټوکې طرف ته سما یو نوې لطیفه تاسو په خدمت کې بیا حاضر اومه وی په یو کلی کې یو کس ډیر زیات مشهور او خلکو به وی چې دل ډیر زیات انګلیش ورزي دا په انګریزي کې په انګلیش کې ډیر زیات تکړه دی د خدای کارون د ګورا وخت یې ریدلو په دغه کلی ته انګریزان رالل چې انګریزان رالل نو بس خلکو وی چې هغه زموږ په کلی کې خو هغه سړی دی هغه انګلیش ډیر زیات ورزي هغه ول روغواړي چې د انګریزانو سره پوي را پوښي چې سوې کنه نو بس هغه چې ول روغستلو نو د انګریزانو ورته یو خبره کوله هغه بل خبره کوله به دغه کې هغه انګریز وته غوسه شو او یو مزیدار ګرمه ته توړې دی وسته یو پړقې ولا ورکو صحیح شو نو هغه انګریزان چې لاړل نو د کلی خلکو ته راجمع شو وی تا خو چې مال ډیر ښه انګلیش راځي مال ډیر ښه انګریزي راځي او هغه انګریز خو تا نه ګرمه ته توړه وسته او هغه راته وی چې راته توړه را نه ولې وسته تاسو ته پته شته هغه ټول کلیواله وته لګیا شو ولې د نه وسته دی وته بیا وی غیره ته وی چې ظالم تعالی دامرخ انګریزي درځي او ته دلته دی کلی کې ناشته ګرانو قدرمندو بلې ټوکی طرف ته سما بل نوې لطیفه تاسو په خدمت کې شامل ومه یو دوا پښتانه جناب امریکای ته تللی یا د مسافرۍ د پاره یا د سبق د پاره تللی نو یو ورځ په لار باندې روانو په یو پلازا کې اور لګیدو په یو پلازا کې اور لګیدل نو بس د یو مرګري ریبل ته وی چې زبرداسي چلو کوم چې زور خېچما او چې کم پکې بچو هغه به تعالی لاندې رولم نو تی کېچ کوا وای صحیح د خوخه مې دا به ور خپلې په منډه باندې یو را ویشتو کېچ کو بل را ویشتو دی لاندې کېچ کو په دغه کې په امریکا کې دوه قسمه خلک وی یو تور وی او سپین وی نو یو پکې تور را ویشتو نه غي کېچ نه کو بل پکې تور را ویشتو هغه هم کېچ نه کو اخر کې دی لاندې نه کس आवाज ورکوي د خدای ظالم د سوځیدلی خو مرو لکنه بل لاسي چلې چې دوه مرګریو کنه هغه یو ډیر زیات او خيارو او هغه بل ډیر زیات ساده یو ورځ په ځنګل کې روان دي په ځنګل کې مزل کې نو دی له مخې له شیر وروته چې شیر ول وروتلو نو بس دا او خيار نه دی د زر خور راواغستلا او د شیر له پسترګو کې ورلړ کړه او دی بل مرګری ته وی دی ساده مرګری ته وی تخته دا ساده وته وی زولې تختم وي سترګو کې هوله خوره تا چولې د ما خول نه دا چولې ګرانو قدرمندو د سلمان افریدي په دې چینل کې به تاسو ته ملاويږي نوې د پښتو لطیفې نوې ټوکی ټکارې خې ډېر خپل فرندز اینڈ فیملی ممبر سره تاسو شیر کړئ کتلې هم شي ګرانو قدرمندو بل یو ټوکو به شاملو ما یو لومبړه او یو اوخ جناب ګیدړی یا لومبړه یا اوخ دا جناب یو اوخ په لار باندې روانو نو دا ګیدړ نه یا لومبړه دا پوچت ځای باندې ناسته وا نو بس چې څنګه دا اوخ تیریدلو نو په دې املا باندې ور ټوپ کړل او ورته وی چې زه خو دې اوس خرمانو دا اوخ وته وی زمام د جون نظر تور دی وی بیا می ټول خورا خو یو ارمان مې دا ګیدړ وته وی سار باندې دی وی یره وی په دې ګیټه باندې را یو کس لیکل کړی دی او دا را لګ پړاو کچ دا سې شي دی وی لګ را کوشه دا پړاو کچ دا سری وی بیا می ټول خورا دا ګیدړ وته ټول باندې خورم یو ټول می خورا چې دا ګیدړ را کوشه او د خېټې لاندې وته ناشته نو دی اوخ دې اسمکه سره سم مګلې دی بس اخر کې چې کله دا اوخ پاسې دو کنه ورته وی استانی که سبق ویلې کپلار سبق ویلې چې تماله خطونه پړاوي ګرانو قدرمندو داسې چلې چې په یو کلی کې یو بابا ډیر زیات مشهور یو بابا ډیر زیات مشهور نو هغه په سمانه مشهور وی هر میاش به واده کولو یو ورځ چې پښتنو کړ چې بابا جی ار میاش ته واده کې د دې سره دې دا تعالی خوندر کې سوجدا سکی صدا هغه بابا وته وی مړوي بد دی یو خوند وی څه خوند دی وی مال به دغه شیز ډیر خوند راکې دا بابا وته لګیا دی وی چې په کم ټیم کې د نکاح تړي کنه او مولا आवाज کی چې هغه لکرا ولې وی دا مال ډیر زیات خوند راکې بل لاسي چل شو یو کس سعودي لته مسافرې لا نو پلار ور پسې چرته ټلیفون کړي دی یا سوال جواب کړي دی چیرې بچي زما یو 100 روپۍ په کار دی کله کې درو لګلې نو په خوا به مسافرو کیسټ را لګلې دا د ټیپ کیسټ نیوي دا به را لګلو نو بس هغه د ټیپ کیسټ لګولې دا سهن کې وته ټول ناس دي کنه ټول د کور کسان ناس دي دا بابام ناس دي نورم ناس دي نو بس دا کیسټ دغلته اوس لګ ودرې دو او بار بچلې دو چې دادا تعالی مل 100 روپۍ در لګلې دي بیا به تو شو بیا به وی دادا تعالی مل 100 روپۍ در لګلې دي یو څلور 15 زره دا کیسټ هم دغلته بستاوې دو راتاوې دو وی دادا تعالی مل 100 روپۍ در لګلې دي دغه دادا په غوسه شو هغه ټیپ راوغستو د ځمکې لري راويستو وی پرېدا مړه 100 روپۍ در لګلې او د ټولو په مخ کې دراته شل زله یاد کړې ګرانو قدرمندو د نو ټوکو ټکارو سره سلمان افریدي تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضرېږي تر هغه دمه د لوی لپمان ټاټا ان بای